ملګرو سلامونه مې واخلئ. ټپه ده وایي چې خلک تپوس له د رنځور ځي او زه چې رنځور شم د جانان تپوس له ځمه. زه راپرېوتمه او زما راپرېواته څه و چې تپوسونه شروع شو. د دې نه ماته پوره احساس وشو چې پښتون د پوښتنې نه وتی دی او څومره اوس هم زمونږ په چاپېرچل کې په ټولنه کې د تپوس د بیمارپرسۍ یا د پوښتنې کلتور چې دی نو هغه پیاوړی دی. د ټولو ملګرو یقینا چې د زړه نه شکریا ادا کوم او هغو ته دا وایم چې ځان اوس مه ستړی کوئ. زه ورو دا دی په جوړېدو باندې یم چې جوړېدی شوه خو تا یاره جوړه نه کړه، زما زړه نه دې هنداره جوړه نه کړه او ما وی ستا زندګي څنګه شوه درویشه، ده وی خدای هغه بیماره جوړه نه کړه. اوس دا دی په جوړېدو باندې یم. خوشحاله یم نن په دغه حال چې زما لاس کې فراکچر راغلی او ماته تکلیف و خفه ومه نو یو ډېر نر تکړه ګل ځوان څوک چې زما د یونیورسټۍ د وختو ملګری دی په هر غم او درد کې راسره شریک ولاړي شوکت سواتی راغلی دی. چونکې مونږ شاعران ادیبان یا د فنون لطیفه سره تړلي خلک وو نو زمونږ تپوس هم د شعر په ژبه د ټپې په ژبه نو ما شوکت دومره راغلی دی نو چې بیا څوک دا ونه وایي چې شوکته سړی په مرګي حال پروت او تا یوه ټپه ونه کړه. شوکت جانه په خیر هلې ستړی مه شي. مننه خان صاحب، تاسو فاروق شاه صاحب، ډاکټر قادر صاحب، ټولو کتونکو ته زما ډېر پښتنه مینه سلامونه. خوشحاله او شکر دی چې ته اوس روغ یې. روغ یم او شوکته که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به یار ته نه قضا کوم ځکه روغ هم نه یم خو بیا به هم روغ یم. د یادونې وړ ده چې زموږ ډېر محترم فاروق شاه صاحب زموږ مشر دی، ډاکټر قدیر صاحب هغو راسره هم ناست دي نو دا هم زموږ د هر بنډار ملګري او داسې مشران دي. شوکته چې هم مشران دي او هم کشران دي موږ ورسره ډاډو. نو شوکت جانه زه یم چې که یو څو ټپې وویلی شي نو دا خبره به بده نه وي. مونږ په چا تپوس ته نه ورشو نو ته وایې چې که په شعر ټپه دې ګزاره کېږي چې راسره همداسې ده او دې کې یو بله خبره هم د شوکت جانه اکثر زموږ هنرمندان شاعران دیو چې یا راپرېوځي یا تاو شي هسپتال ته لاړ شي نو بیا یو پسې ځي مایک والي وایي حکومت څه وکړو او څه چل دی تاسو بېحاله یې. موږ یو دا پیغام هم ورکول غواړو. بیماري د انسان د ژوند سره تړلې خبره ده. شاعران ادیبان آرټسټان یا څومره چې د کریټیو آرټ سره تړلي خلک دي نو باید د دیو داسې تضحیک به ونه شي چې دا بېحاله پراته دي او قسم پرسۍ کې دي. دا بیمارۍ په هر چا باندې راځي او سره به کوو همت به کوو. زه دا وایم نو په بیمارۍ کې ځان نور بیمار کول یا دا پیغام ورکول چې دنیا ختمه شو او زه هېڅ هم نه یم دا یو کمزوری سټانس دی. نو شوکت راغلی دی او د ټپې د لارې به دی همت او جرت او حوصله ورکوي خلکو ته. شوکت جانه څه دې راوړي دي زړګیا؟ دغه څو ټپې تاسو ته او ټولو کتونکو ته ډاکټر صاحب تاسو فاروق شاه صاحب خوشحاله اوسئ. څه دې راوړي نه راته یاد شو تپوس نه دې ګورې څه راوړي نه دي هغه خبره نه کوم ټپو په شکل کې زمونږ ډارې هسې هم دغه شعر همداسې ده. موږ ته به ډېر څه خبرې دي شوکت جانه ارشاد چې او په کوڅه تېر شوې بیا راتېر شوې نصیب دې نه و پاس په بام ولاړه ومه چاره نه ګل د نه میر غوښتی په چورلېدو بدایلم سوکې ته ځمه او د جنکو دا مړاوې سترګې لکه ګلاب چې د دوه نیمو ورځو وینا چې لیونتوب مې در معلوم شي سبا ښکاره نارې وهم چې یار دې یمه او د دروازې به دې ملنګ شمه دیدن به ستا کړم خیر به کلی راکوینه او د دروازې ملنګ ته وایه الله دې مل شمونږ ورپورې کوونه دا په مات څه شوي د خدایه چې څو
की نمار را یادوي ژړا راځينا. واه 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 شوکت جان په دې خوب لاس باندې زه تا لپاره کلیپنګ کوم او دا یادګیرنه کوم چې د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به کوم دې هم ډاکټر روغ ډاکټر صاحب موږ به دغه سلسله نه پرېږدو د شوکت جان ډېره زیاته مننه کوم او وایي پرون دې څنګه دبدبه وه نن دې شلېدلې جامې وینم وجاړمه دغه دبدبه به جاري وي که لاس خوږ وي که لاس کې فرکچر وي خو د قام د ولس د حوصلې دغه پیغامونه به موږ تر اخره پورې دغسې دوامدار ساتو. خوشحاله اوسئ، ژوند هم دغسې په مینه کوئ، په محبت یې کوئ او خپل اگزسټنس په کائنات کې جسټیفای کوئ. دا د ټولو نه لوی عمل دی. افسر افغان ته اجازت راکئ. د لوی الله په امان.